السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځل بیا مو سلامون ته هرکلی وایم. ګرانو دوستانو زمونږ د نن ورځې ویډیو ده په یو موبایل کې دوه فیسبوکه څنګه چلوو یا په یو موبایل کې دوه یوټیوبه څنګه چلوو. هغه هم دا چې په یو موبایل کې مثلا دوه نومونه یو فیسبوک په یو نوم او بل فیسبوک په بل نوم څنګه چلوو، یا په یوټیوب کې یا په واتساپ هم همداسې، ایمو هم همداسې او وایبر هم همداسې. نو مثلا په یو موبایل کې دوه واتساپه چلول دا ډیر ګرانه خبره ده، خو تاسو کوشش وکړئ ګرانو دوستانو چې زموږ دا د یوټیوب چینل افغانستان ټیکنیکل. ګران دوستانو دغه افغانستان ټیکنیکل چې کله تاسو کلیک د دې کلیک سره به تاسو ته دا خبره خلاصه شي. ګرانو عزیزانو تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د ځان سره حتمی او ضروري ځان سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ دا د زنګ نشان ووهئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو نه هم خبر شئ دوستانو. نو تاسو کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل د یاد څخه ونه باسئ چې سبسکرایب مو له یاده ونه وځي. سبسکرایب کول ډیر ضروري او مهمه دي چې د نورو ویډیوګانو نه هم خبرېږئ. زما عزیزانو موږ به راشو لومړی دغه کوم کار چې موږ کوو دا کار په څه کې وکړو، د دې نوم څه ده. دا به لومړی تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن نوم تاسو ولیکئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن نوم ولیکه دلته به تاسو ولیکئ ګرانو دوستانو پارالل. دوستانو کله مو چې دا پارالل ولیکه تاسو به دغه خط خو معلومیږي دوستانو، پارالل سپیس مالټیپل اکاونټ انټرفیس. نو تاسو ته مطلب دا ده چې په زیات اکاونټونه خلاصولی شئ خو په دوه څپو باندې. مثلا یو د خپل موبایل ده، دویم د ستا دی، مثلا د پارالل هغه ده اپلیکیشن ده او دې سره خلئ. دوستانو ما خو ځان ته انسټال کړی ده، تاسو هم ځان سره انسټال کړئ او تاسو به ترې پوه شئ. راځم دې کلیک کولو سره باید اوپن کړم. کله مو چې اوپن که تاسو به دا پارالل راخلاص شي. خدای دوی کې چې دغه ښه عزتمندو تاسو وګورئ دا یوټیوب ده. دا یوټیوب خو تاسو عزیزانو ګورئ د دې کلیک سره دا چې کله تاسو خلاص کړئ دا به زه تاسو ته دوستانو ټول وښایم. تاسو یې وګورئ چې دا چا په نوم ده عزیزانو. دې نوم د ایشیالي د شی نوم ده، خو مطلب دغه نوم ده. دا د تاسو به جیمیل هم وښیم. مثلا په دغه جیمیل کې ده تاسو به دا ځان سره راخلاص کړئ. خو متاسفانه انټرنیټ ډیر ضعیفه ده، نو الله پاک د انټرنیټ د افغانستان تیز کړي. ښه دوستانو دا ده راخلاص شو. دغه جیمیل د ځانو نوم ایشیالي ده، خو مطلب هر نوم چې ده دغه جیمیل ده ګران دوستانو. دا په پارالل اکاونټ کې ده. نو تاسو به لاړ شئ دوستانو د خپل یوټیوب ته، د تاسو د خپل په موبایل کې چې کوم یوټیوب ده دوستانو هغې ته به تاسو ورشئ. عزیزانو دا خو پارالل و چې پارالل تاسو ولیده، دا پارالل ده دوستانو، دا پارالل ده. او بیا ګرانو دوستانو دا چې دا زما د یوټیوب ده دا د دوستانو. نو د دې کلیک کولو سره به زه خپله د هغه صفحه راخلاصه کړم دوستانو. بیرته به دې نه ووځم را به شم. د دې کلیک کولو سره به زه د خپل هغه اکاونټ نوم راخلاص کړم. دلته دوستانو ګورئ تاسې دلته جاوید خان کاموال داسې لیکل شوي دي. نو هلته شی و ایشیالي په نوم او دلته جاوید خان کاموال ده دوستانو. دا جاوید خان کاموال ده. نو عزیزانو دې جیمیل څه په نوم ده، دا جیمیل به تاسو وګورئ. تاسو ته باید وښایم دا جیمیل ده عزیزانو، دغه د کاموال جاوید خان @gmail.com.
ګرانو عزیزانو د دې سره به تاسو مثلا تاسو ولیکئ دلته غلام فاروق. کله چې تاسو غلام فاروق ولیکه تاسو به دا راخلاص شي او تاسو سبسکرایب هم کړئ نو تاسو مثلا دا کلیک کړئ تاسو به دغه ویډیو راخلاصه شي. د دې سره به زه لاړ شم بیرته له دې نه به بیرته ووځم دوستانو. کله چې له دې څخه ووتلم لاړ به شم بیرته پرلل ته. پرلل کې هم دغسې کلیک کوم دوستانو. کله مې چې دا کلیک کړ دوستانو د دې کلیک سره به دا یوټیوب خلاصو. تاسو خو ولیدل وختي چې دا یوټیوب د چا په نوم مثلا دا اکاونټ دا د ایشیا چیش په نوم ده ایشیالي په نوم ده. عزیزانو راځم مثلا دلته یو ویډیو یا خلاصو به ګورو یې چې دا ویډیو دا د ګران دوستانو. راځم مثلا زه دا ویډیو لغمان شریف پیژندل دوستان دا مې راخلاصه کړله. نو مطلب ترې دا ده سیم ټو سیم مثلا که تاسو چېرته غواړئ چې د خپل همدا یو جیمیل همدلته استعمال کړئ همالته استعمال کړئ هم کېدلی شي. او که چېرته غواړئ چې د خپل یو دوه جیمیله لرئ دا دوه جیمیله همدلته استعمال کړئ په پرالل کې او هم په خپل تلیفون کې استعمال کړئ هم کېدلی شي. او په فیسبوک دا مثلا همداسې زه مثلا دا فیسبوک ته زما تاسو دوستانو ګورئ دا زما فیسبوک ده مثلا زه دا خلاصوم تاسو وګورئ دوستانو. کله مو چې دا را خلاص که نو دوستانو که چېرته له موږ سره اړیکه نیسئ نو تاسو کوشش وکړئ دا زما د فیسبوک نوم ده. ګورئ دوستانو که چېرته څوک غواړئ چې له موږ سره اړیکې کې شي مسنجر کې موږ سره تماس ونیسي نو زما د فیسبوک نوم د ځان سره زده کړي. او انشاءالله په دې نوم بل نوم هم نشته د فیسبوک کې چې ما دونه غټ نوم لیکلی ده نو بل نوم هم نشته ده. نو ګرانو دوستانو کله چې تاسو غلام فاروق امین لغمانی فیسبوک کې ولید نو تاسو به زما د فیسبوک نوم راخلاص شي او تاسو به د خیر سره د ما سره تماس ونیسئ او انشاءالله زه به تاسو سره ډېره همکاري وکړم. که څوک ډېرې ستونزې لري انشاءالله حل به شي. نو راځم دلته فیسبوک دلته څه شی ده داسې به کلیک کړم دوستانو. د دې کلیک سره د فیسبوک ته ورسره کله چې فیسبوک ته دوستانو لاړو دلته هلته ګورئ دوستان زما خپل جیمیل خلاص په فیسبوک دلته ګورئ څه نه دي خلاص. دلته یې لیکلي وایي تاسو د خپل ایمیل یا نمبر د تلیفون ولیکئ. دلته یې لیکلي ستا پاسورډ او دلته درته لیکلي لاګین. دلته یې لیکلي فارګاټ پاسورډ مثلا دلته یې لیکلي که بل جیمیل هم جوړئ په همدې ځای کې هم جوړېږي دوستانو دونه اسانتیاوې نو تاسو څه وکړئ دلته خپل جیمیل هم واچوئ. دوه جیمیله کولی شئ یو جیمیل په همدلته واچوئ یو په خپل موبایل کې چې کوم فیسبوک د هغې کې واچوئ دوستانو. نو انشاءالله تاسو به نه ده ډېر ترې خوند واخلئ او ډېر خوندور اپلیکیشن ده. زه یې خپله استعمالوم خو متاسفانه چې زه بل جیمیل نه لرم یا بل د فیسبوک آی ډي نه لرم چې تاسو د فیسبوک آی ډي را خلاصه کړم او تاسو ترې خوند واخلئ. نو ګرانو عزتمندو تاسو خو ولیدل چې دا زما د یوټیوب چینل ده دوستانو. نو تاسو کوشش وکړئ زما د یوټیوب چینل د ځان سره حتما ضروري را خلاص کړئ او حتما د ځان سره سبسکرایب کړئ دوستانو. دغه یوټیوب چینل مو زیات څخه ونوسي دا ځان سره دا ځان سره حتمي ضروري سبسکرایب کړئ دوستانو. دا ستاسو برکت دوستانو چې نن ورځې پورې په ضرب د 3 میاشتو کې موږ 442 سبسکرایبر یې اخیستي دي. دا د تاسو ورونو برکت و چې موږ سره هم کومک وکوه. ګرانو عزیزانو دغه د زنګ نشان هم د ځان سره ټیک مار کړئ چې د راتلونکو نورو ویډیوګانو نه هم خبر شئ. او که چیرې دوستانو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو حتما ځان سره لایک کړئ چې تر اوسه لا نور ملګري خبر ترې نه دي هغې هم خبر شي. او ګرانو عزیزانو که چیرته څوک انتقاد پیشنهاد او یا سوال جواب او څه لري نو کولی شئ چې تاسو د خپل انتقاد پیشنهاد سوال جواب په کمنټ کې ولیکئ او له موږ سره یې حتمي ضروري شریک کړئ چې انشاءالله تاسو به موږ ځواب درکړو. او تاسو کوشش وکړئ چې په موږ باندې هم نیوکې وکړئ. زموږ نور غلطیانې څه غلطیانې موږ کې وي هغه حتمي ضروري موږ ته ووایي چې موږ د خپلو غلطیانو مخنیوی وکړو او انشاءالله په راتلونکي به ډېرې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ یا
په یوټیوب کې واچوو. نو تاسو خدای دې وکړي چې تر دې مهاله خفه شوي ناستئ، ځکه دا ویډیو ډېره غټه شوه او خدای دې وکړي چې خفه شوي ناستئ. نو تر دې مهاله د الله په امان تر راتلونکي ویډیو پورې به انشاءالله تاسو انتظار وباسئ.